په بلخ کې د خټکیو او هندواڼو د بازار له غوړېدو سره یې د پلورونکو خوښي زیاته شوې ده. دوی وایي چې له نیکه مرغه سږکال په بلخ ولایت کې د دغو میوو حاصلات زیات شوي چې د خلکو سل په سلو کې اړتیاوې پوره کولی شي. په مزار شریف ښار کې د خټکیو او هندواڼو یو تن پلورونکی د دې میوې زیاتوالي ته په اشارې د اسلامي امارت له مسؤلینو او خلکو څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي نظام د ودې او د بزګرانو د پیاوړتیا لپاره دې له خټکیو او هندواڼو څخه په پراخه کچه ګټه واخلي. تقاضای ما از مردم اینمی است که فقط کوشش بکنین که یک خربزه یک تربوزه از دولت اینمی است که کوشش بکنن با تاجر به واردات به صادرات که بتانیم غالب فعلا خو خربزه ما تا پشاور میره ما کوشش کنیم به هندستان به دیگه کشورها صادر بکنیم خیلی خد دیاقین یک کمک خوب میشه. ورته مهال یو شمیر نور کسان هم د خټکیو او هندواڼو په مارکیټ کې د دغو میوو د خرڅلاو او له یاد ولایت څخه بهر او دغه راز بهرنیو هیوادونو ته صادرات ته په اشارې زیاتوي چې له همدې مرکز څخه هندواڼې او خټکي د هیواد د بیلابیلو سیمو ترڅنګ پېښور ته هم صادریږي. ما از مردم همین تقاضا رو داریم که مال وطنی که باشه از وطن خود ما باشه، ضرورت نیست که از مالای دیگه بخرن و بالاتر بخرن قیمت‌تر بخرن، از مردم ما بخرن که زراعت هم خوب است، مردم ما خوب است، خود ما خوب است، این بسیار بهتر است. امسال حاصلات خربوزه ماشاءالله خوب است او خرید ماشاءالله خوب است. ما مردم از می چی مزار شریف خربوزه را بار میک طرف غزنی جلال‌آباد کابل روان میکنیم. حالا الحمدلله که دو روز میشه دیگه این مای سرطان است. سیر 45 افغانی تا 40 افغانی ما فروشات داریم همیشه روز تا 35 افغانی. خربزه هم خارج پاکستان میره، کابل میره، میمنه و شبرغان و طرف این طرف هم میره. ان شاء الله بازار خیلی خوب است سال فضل خدا دیگه. ان شاء الله حاصلات امروز سال خیلی خوب است. له بلې خوا د هندواڼو او خټکیو مارکیټ اجارهدار خپلو چوپړتیاو ته په اشارې وایي چې دوی د ټولنیز وضعیت د ښه والي او د هټیوالو د ځان او مال د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي او له خپل کاري پرسونل سره هڅه کوي څو د دوی ټولنیزې ستونزې حل کړي. 24 ساعت از موږ امنیتي کارکوونکي په مارکیټ کې دی کار کوي، یا څوک هم نشي کولی چې بې ځایه کار وکړي. د خلک چې راځي دا ټول هر څه مال برابر د ورته امنیتي خدمات موږ لرو، شپه او ورځ 24 ساعت فعاله دي. د یادونې وړ ده چې د هندواڼو او خټکیو دغه ځانګړی مارکیټ د مزار شریف ښار لویدیځ لور ته موقعیت لري چې پکې شاوخوا 400 هټۍ شتون لري. په دغه ځای کې د خټکیو او هندواڼو سربیره نور کرنیز محصولات هم له راوړل کېدو وروسته بیا له دغه ځایه په پرچون ډول خرڅیږي او یا هم نورو سیمو ته لیږدول کیږي.